بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځه موږ غواړو چې د نوټ پاد پروګرام په اړه تاسو ته معلومات درکړو. څنګه کولی شو نوټ پاد پروګرام چلان کو، څنګه کولی شي په هغې کې کار وکړو، څنګه کولی شو یو فایل سیو کو، اوپن یې کو، جوړ یې کو. ښه راځو د کومه لارو کولی شو نوټ پاد چلن کو، نوټ پاد خلاص کو. اول راځو موس پینټر راخلو سٹارټ بټن ته، په دې ځای باندې کلیک کوو. راځو دلته دغه لاندې بکس کې چې تاسو ته ښکاره کیږي سرچ پروګرامز ان فایلز، په دې ځای کې د نوټ پاد پروګرام نوم لیکو. پاس سټارټ منو کې موجود دی، خو که چیرته موجود نه وي موږ یې دلته نوم لیکو نوټ پاد بدون د سپیس نه. دغه د نوټ پاد پیدا شو، هر کله چې پیدا شي انټر بټن وهو کیبورډ کې، یا همدلته په دې سټارټ منو کې په دې نوټ پاد باندې کلیک کوو، نو موږ ته څنګه کیږي نوټ پاد خلاصیږي. دغه یوه طریقه. او بله طریقه که چیرته وغواړو موږ نوټ پاد پروګرام د آل پروګرام له لارې خلاص کړو، چیرته ځو آل پروګرام باندې کلیک کوو، هرکه یا کلیک یا کم وخت دپاره په دې ځای باندې ودرېږو، وروسته ځو اکسیسریز ته، اکسیسریز باندې کلیک یا کم وخت دپاره پرې ودرېږو، نو وروسته راځو نوټ پاد اکسیسریز، نه وروسته نوټ پاد باندې کلیک کوو، چپ کلیک، بیا هم نوټ پاد خلاص شو. او که چیرته وغواړو د رن له لارې خلاص کړو، نو کولی شو چې د رن له لارې هم خلاص کړو، لکه څنګه سټارټ بټن باندې کلیک، نه وروسته ښي طرف کې رن کمانډ باندې کلیک کوو. او که چیرته دلته رن کمانډ موجود نه وي، نو د رن دپاره شارټکټ څه شی ده په کیبورډ کې، د رن دپاره شارټکټ کیبورډ کې، د رن دپاره شارټکټ کیبورډ کې وینډو لوګو کې جامع آر ده. چې شه وینډو لوګو کې جامع آر په پرده باندې ښکاره کیږي، کیبورډ کې دغه بټن یې پریس کوئ، تاسو ته به د رن ډیالوګ خلاص شي. نه وروسته په دغه لاندې بکس کې به چې انتخاب کې شی به ولیکئ، نوټ پاد به ولیکئ، نوټ پاد. نه وروسته انټر یا په اوکې باندې کلیک کول، یا به هم ستا دپاره نوټ پاد خلاص شي. او که چیرته غواړې د دې نوټ پاد دپاره یو شارټکټ جوړ کړې، نو څنګه کولی شو چې شارټکټ جوړ کړو، لکه پخوا ویډیوګانو کې مو د پین دپاره جوړ کړی و، په همدې طریقه کولی شو چې د ورډ پیډ یا نوټ پیډ یا نورو پروګرامونو دپاره هم دغسې شارټکټ جوړ کړو. ښه که چیرته وغواړو د نوټ پاد د خلاصولو دپاره یو شارټکټ جوړ کړو، لنډلارې جوړ کړو، لکه پخوا مو د پین دپاره جوړ کړی و، نو کولی شو چې په دې طریقه یې جوړ کړو. راځو سټارټ بټن باندې کلیک، اینه وروسته نوټ پاد چیرته چې موجود وي، مثلا که دلته نه وي آل پروګرام اکسیسریز، نو وروسته نوټ پاد رایټ کلیک په نوټ پاد باندې کوو، رایټ کلیک، په دې مینو کې چې انتخابوو پراپرټیز، اینه وروسته په نوټ پاد پراپرټیز ډیالوګ کې چې انتخابوو، په دغه ټیبونو کې په دغه ټاب کې به شارټکټ ټاب انتخاب کړو. وروسته راځو لاندې شارټکټ کې ته راځو، دلته ودرېږو، کیبورډ کې د خپلې خوښې یو حرف انتخابوو. مثلا ما چې خوښ کړل ان مو خوښ کړ، ان مو چې خوښ کړ شارټکټ جوړ شو، کنټرول جمع آل جمع ان، اینه وروسته اوکې. هر کله مو چې دغه اوکې کړ، نو وروسته کوم شارټکټ چې هلته جوړ شوی و، همغه شارټکټ به په کیبورډ کې اوس عملي او تطبیق کړو، لکه کنټرول آلټ جمع ان. نو څنګه شو موږ ته دغه نوټ پاد خلاص شو. نوټ پاد پروګرام خو خلاص شو. اوس د دې نوټ پاد پروګرام په باره کې خبرې کوو چې دا د څه شي دپاره استعمالیږي. نوټ پاد پروګرام د دې دپاره استعمالیږي چې موږ پکې ساده لیکنه وکړو، ساده فایلونه سیو کړو، ساده فایلونو کې تغیرات راولو. او د دې پروګرام د فایل ایکسټینشن د فایل ټایپ چې ده TXT دی، TXT یې د فایل ایکسټینشن دی. څه شی ټکی TXT د دې نوټ پاد پروګرام د هر فایل په آخر کې دغه ایکسټینشن موجود وي چې د نورو پروګرامونو سره د دې
txt extension په ذریعه سره موږ د دې فایلونه بلولی شو او یا یې پیژندلی شو. اوس دا ظاهري شکل چې ښکاره کیږي دغه ټول شکل د نوټ پاډ وینډو یا انټرفیس دی. دغه چې دی د نوټ پاډ وینډو یا انټرفیس دی. دغه اولنۍ صفحې ته څه وایي؟ دې ته وایي ټایټل بار. څه شی؟ ټایټل بار. یعنې کې ته ټایټل بار وایي. او ښي طرف دغه بټنو ته څه وایي؟ کنټرول بټن. او یا ځینې خلک ورته کیپشن بټن هم وایي. کنټرول بټن څه وظیفه لري؟ کوم کار کوي؟ ګوري. ټایټل بار وظیفه دغه ده چې موږ ته د مربوطه پروګرام نوم او د مربوطه پروګرام ایکن او په همغه پروګرام کې د ساتل شوي فایل نوم ښکاره کوي. لکه دلته چې ګوره د نوټ پاډ پروګرام څه شی؟ ایکن. او د هغې د فایل نوم موجود نه دی ان ټایټل بی نومه ده تر اوسه او دغه د پروګرام نوم دلته ګورئ نوټ پاډ. دغه کنټرول بټن څه کوي؟ کلوز ایکس. کلوز دغه پروګرام بندوي. ماکسیمایز دغه پروګرام وینډو غاټوي، پراخوي، ماکسیمایز کوي او بیرته یې کوچنی کوي هم. او مینیمایز دغه پروګرام ټاسک بار ته نغاړي یعنی ټولوي یې. بیرته په دې ټاسک بار باندې کلیک کوو. دې نه وروسته دغه لاندې صحیح ته څه وایي؟ دې صحیح ته وایي مینو بار. څه شی؟ مینو بار. چې د نوټ پاډ مختلفې مینوګانې دلته موجودي او د مینوګانو په داخل کې نور کمانډونه موجود وي چې انشاءالله دا به په راتلونکو ویډیوګانو کې وایو. او دغه لاندې ساحې ته څه وایي؟ دې ته وایي ټیکسټ ایریا، ډیټا ایریا. مونږ کولی شو چې په دغه ځای کې د خپلې خوښې معلومات ولیکو په دې سپینه ساحه کې. او دلته نور څه هم موجود وي. لاندې ځای کې څه شی؟ ټاسک بار نه سټیټس بار په دې لاندې ځای کې موجود وي. اوس فی الحال نه ښکاري سټیټس بار. او ښي طرف لاندې طرف سکرول بار هم موجودي. اوس لږه لیکنه کوو چې د لیکنه اضافه شي چې مونږ ته سکرول بار پیدا شي. او لاندې راځو ښي طرف کې پیدا شو. اوس بیرته ځو. زه یو ځلې دغه کار ترسره کوم. فارمیټ نو رپ ورډ رپ غیر فالو. لاندې طرف کې هم چې پیدا شو سکرول بار. دې ته څه وایي دغه شیانو ته؟ سکرول بار. دغه ښي طرف کې ورټیکل سکرول بار او دغه لاندې ته هوریزونټل یا افقي سکرول بار. ښي طرف کې ورټیکل یعنی عمودي سکرول بار، لاندې طرف هوریزونټل یعنی افقي سکرول بار چې ښي طرف چپ طرف ته صفحه پیو کش کولی شو او په دې ځای باندې لاندې او پاس طرف دغه ایرو باندې کلیک کوو او یا یې د من نه نیسو لاندې باندې کش کوو. په دې ځای باندې کلیک کوو یا یې د من نه نیسو ښي طرف چپ طرف یې کش کوو. په دې هم پوه شولئ. خو دې نه لاندې زه دلته راځم سټیټس بار. دغې صحیح ته څه وایي؟ دې ته وایي سټیټس بار. دې ته څه ویل کېږي؟ سټیټس بار. په دې هم انشاءالله پوه شولئ. خو بله خبره که چیرته نوټ پاډ خو د ساده لیکنې دپاره استعمالیږي خو زیات خلک نوټ پاډ د ویب پیج ډیزاین لپاره هم استعمالوي. دا هو چلن کول د انټرفیس سره آشنایي او بلدیت. که غواړو اوس دغه پروګرام د څو مختلفو لارو بانکو نو څنګه کولی شو چې بند یې کړو؟ اول راځو په کنټرول بټن کې کلوز باندې کلیک کوو. هر کله چې کلوز باندې کلیک وکړ دغه پروګرام څنګه کیږي؟ بندیږي. چیرته؟ کلوز. دا یوه طریقه. دغه میسیج درکوي. دا میسیج د چی په خاطر درکوي؟ که چیرته غواړي مثلا تاته do you want to save change to untitled یعنی په دې فایل کې خو تا تغیرات راوستلي دي، لیکنه دې کړې ده، غواړي چې دغه تغیرات وساتي خپل کمپیوټر کې. که ساتل یې غواړي یس باندې به کلیک وکړي تا ته د سیو ډیالوګ راځي او دلته به نوم ورکړي د خپلې خوښې ځای به انتخاب کړي. کینسل کوي دغه. او که نه یې ساتي بیا به څه وکړي؟ ډونټ سیو. او که چیرته دغه فایل کې اضافي تغیرات راوستل غواړي او سیو کول نه غواړي کینسل به ووایي. مونږ نه ساتو ډونټ سیو
او پروګرام څنګه کیږي بنديږي. او بل طریقه یې څنګه ده؟ ماکسیمایز فایل مینو ته راځو، دلته اگزیټ باندې کلیک کوو. دا یې دویمه طریقه. فایل او فایل کې څه شي؟ اگزیټ. فایل مینو ته راځو، فایل کې اگزیټ. او بل طریقه شارټکټ یې څه ده؟ که چېرته مونږ تاسو وغواړو د دې شارټکټ نه استفاده وکړو، الټ جمع F4 کیبورډ کې. خو که چېرته نه کېدلو نو ورسره F in فانکشن کې جمع الټ او جمع F4 پریس کوو. دغه پروګرام څنګه کیږي بنديږي. او بل طریقه که چېرته مونږ تاسو د رسټوټ مینو څخه استفاده کوو، په دې کونج کې دغه شنه نشان باندې چې د پاد پروګرام دی ایکن نښه ده، په دې ځای باندې کلیک کوو. راځو کلوز باندې کلیک کوو. که چېرته دغه کار ته د کیبورډ لارې ترسره کول غواړي، دغه ټول کمانډونه اجرا کړي، په پین کې مو دغه کار ټول ترسره کړی ده، په همغه طریقه سره دغه کار هم سرته رسولی شو. دا و د نوټ پاډ په هکله لنډ معلومات چې تاسو ته مو درکړل. هیله ده چې د ستاسو د استفادې وړ به وګرځي. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به د فایل مینو په هکله، ایډیټ مینو، فارمیټ ویو، هیلپ مینوګانو په هکله تاسو ته پوره معلومات درکوو. او ستاسو د کامیابۍ په هیله.